چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. په نننۍ ویډیو کې تاسو هم چې څنګه کولی شئ خپل فیسبوک پروفایل باندې ګارډ آپشن ولګوئ، یعنې څوک نشي کولی چې تاسو سره پروفایل څخه سکرین شاټ واخلي. ملګرو که چېرته تاسو نوي یاست نو زما یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل په نښان باندې کلیک وکړئ او فعال باندې کلیک وکړئ تر څو زما نوې او تازه ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ملګرو وخت مو نه ځږم، ځو د ویډیو په طرف. اول ملګرو پلی سټور ته ځو. پلی سټور نه ملګرو یو اپلیکیشن ډاونلوډوو. انټرنیټ کمزوری دی. اپلیکیشن نوم دغه دی. زه ملګرو درته ښایم. دغه اپلیکیشن دی ملګرو، تاسو یو ځل وګورئ. دا اپلیکیشن دی ملګرو، ما ډاونلوډ کړی، تاسو هم ډاونلوډ کړئ. ملګرو ځو اپلیکیشن خلاصوو. کله مو چې اپلیکیشن خلاص کړ انتظار کوو. نو ملګرو اول په تاسو خپله آی ډي په دغه اپلیکیشن کې را خلاصه کړئ. ملګرو ما خلاصه کړې، خو تاسو هم را خلاصه کړئ آی ډي. نو ملګرو اول زه درته چک کوم چې زما په آی ډي کې ګارډ آپشن نه دی فعال شوی. زه درته چک کوم ملګرو. زه ملګرو خپل آی ډي ته مې ځم، ګورم. انټرنیټ کمزوری دی. ملګرو دغه زما آی ډي ده، لایک درته ښایم ملګرو. زما د آی ډي نه سکرین شاټ اخیستل کېږي، وموندل ملګرو، او ګارډ آپشن نشته ملګرو. زه یې درته ګورم اوس. دلته چې کله راغلم ملګرو داسې صفحه به درته خلاصه شي. نو ملګرو دلته اخري سال ته به راشئ، دلته یې لیکلي دي ملګرو، زه یې درته علامت کوم. دغه ملګرو درته ښایم دغه اخري اپلیکیشن دی، اخري آپشن دی ملګرو. زه بیا درته ښایم ملګرو، دغه اخري آپشن، دغه ملګرو په دې باندې به کلیک وکړئ. انیبل اټ باندې کلیک وکړئ. داسې مې چې کلیک پې وکړل ملګرو، اوس ملګرو زه خپل آی ډي ته ملګرو زه یو ریفریش ورکوم. ریفریش مې چې وکړو ملګرو ومې دغه دی چې ګارډ آپشن فعاله شو ملګرو. زه درته ښایم ملګرو دغه دی فعاله شو. اوس یې ګوره ملګرو سکرین شاټ نه ترې اخیستل کېږي. وګوره ملګرو هغه سکرین شاټ اوس نه ترې اخیستل کېږي. نو ملګرو دغه ډېره اسانه طریقه وه، ډېره ښایسته او اسانه طریقه ملګرو. هغه بل کې به کی براوزر ډاونلوډوې، هلته نور لیکنې کوې، هغه کار له مشکل و ملګرو. دا ډېر اسانه دی، ښه اپلیکیشن دی، په دې کې ډېر کارونه کوي ملګرو. ملګرو زما یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه وي نو لایک یې کړئ او شیر یې کړئ، او که کوم مشکل و نو کمنټ وکړئ ملګرو. نور مو په الله سپارم.